بسم الله الرحمن الرحیم. نن څه په ډېرې ورځې پس زمونږ خوږ ملګری اسد خان راغلی دی او زما نه مطالبه وکړه چې داسې یو کلام راته ووایي چې په هغې کې د کلي ثقافت وي پکې، بلکې دا د غیر راواغېشتو هم د دې کلام انتخاب هغه پخپله وکړو چې دا راته ووایه. نو دا دی د کلي ثقافت او نوم یې دی د کلي مازدیګر. دا اسد خان ته ډالۍ کومه چې د کلي مازدیګر وي، خال خال سورې خال خال مر وي، هغه زوړ یادګار ګودر وي، ستا د خیال منګې په سر وي، په اوږو زما څادر وي، په کول ایښې مې په ښکر وي، ستا کمسی په اوبو تر وي، ته ترې مخکې روانه او د جونو لوی لښکر وي، وي ګودر د غره لمن کې او چینه د غره په سر وي، دا موسم د پسرلي وي، ګیر چاپېره شنه نختر وي، غوړېدلې پې تور کر وي، هم په خوا کې یې انځر وي، چې مرغۍ پکې چغېږي، ښارونی پکې په شر وي، چې غماز حیران ولاړ وي، ریبار هم اوتر اوتر وي، د اسمان لمنې سرې وي او ستا حسن جادوګر وي، چې په تا باندې پیریان وي او په ما یې ټول اثر وي، چې زمونږ په پټه مینه تمامي کلي خبر وي. او دا بل کلام دی اسد خان چې تش نشي د خندانه، چې تش نشي د خندانه، رو روان نشي زمانه، په مکیز مکیز قدم دی، په انداز انداز گویانه، روشن اووې سوزه سوزه غلي ووایي جانانه، چې زه ستا په ننداره شم او ورک شوی یم د ځانه، او نه خبر یم د ځمکې نه خبر یم د اسمانه، لکه خوب چې سړي ویني بیا راویښ شي ناګهانه، چې د کلي مشر راشي او تپوس وکړي زمانه، خیر خو دې که نه بچیه، خیر خو دې که نه جوانه، رنګ دې ولې داسې زیړ دی، ته خو ښکارې پریشانه، ته بیمار خو چېرته نه یې، ما ته ښکارې سرګردانه، په ما یخه خوله راشي، سیلی ساګ یوسي زمانه، او زه سترګې کړم مښکته ملامته پښیمانه، او صیب مسکي شي راته وایي داسې مه کوه قاضي جانه، داسې مه کوه قاضي جانه. والسلام. ډېر ښه، ماشاءالله ماشاءالله، بهترین.